بیت الله شریف چې جوړ شوی نو دا د غرونو په منځ کې و. اوس چې نام کې چاپېره غرونه دي. نو داسې ځمکه ده چې هلته کې باغونه، سبزیانې او ترکاریانې دا مخامخ شیان دا نشته. اگر چې ګورئ د روحانیت نه ډک ځای ده. قسم د اوس مکې مکرمې ته لاړ شه او هلته مکه مکرمه کې نن زمانې کې الوچه ګوره نو ستا د ورمړو لوچې دي دلته نشته ولته ومیلاویږي. او داسې عجایب به ووینې حیرانه به پاتې شي. روحانی برکات دي هلته کې، خو لیکن زرخیز علاقه نه د مکه مکرمه. او مدینه شریفه هغه زرخیز علاقه ده. هلته چې لاړ شي نو هلته کې په د فصلونو والا ځمکې هم شته. چونکې نو دا د مکې مکرمې والا خلق دی به د خوراک دپاره او د تجارت ته انتظام دپاره د هغې د ذریعې د وجې نه لرې لرې سفرونه به یې کول. او دا به وي چې د خپلو بچو دپاره سامان راوړو مکې مکرمې ته او د هغې دپاره خوراکي مواد را جمع کړو. نو لرې لرې علاقو ته، شام ته دا به په یخنو کې تلل، او یمن ته ګرمو کې به شام ته تلل، او په یخنو کې به یمن علاقې ته تلل او سفرونه به کول. دا قرآن شریف کې بیان ده. رحلة الشتاء والصيف 13 سپارې کې صورت ده. نو لہذا دی به سفرونه کول او قافلې به استولې او قافلو کې به تلل چې د هلته نه تجارتي سامان راوړو او مکه مکرمه کې به خورو. نو یو ځل دی قافله ویستې وه او سامان یې پکې بار کړی او تجارت دپاره لاړو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې کله مکه مکرمه کیو نو دې کافرانو به ورته سخت تکالیف رسول او مؤمنانو صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته به سخت تکالیف رسیدل. نو یو ځل کافران را جمع شو، دارالندوه ورته وی دا د دی د مشورې ځای او دا وی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مدینه منورې ته تشریف یوړو او اوس په څه کوو؟ دا خو زموږ د لاسونو نه ووتو. وی راځئ چې مشوره وکړو او د هغې خلاف یو بغاوت وکړو معاذ الله او د هغې خلاف مال جمع کړو او مسلمانانو باندې به دوباره حمله کوو. چې مسلمانان زموږ نه راپانه سي نو دا کافران را جمع شول او ټول سامانونه او دا فیصله یې وکړه وی دا کومه قافله چې مونږ شام ته استولې ده نو دې چې څومره حاصلات وشول او د دې نه څومره ګټه راغه دا ټول به را جمع کوو او د مسلمانانو خلاف په استعمالو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته پته ولګېده او د هغې ملګرو ته پته ولګېده چې داسې چل شوی ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د مخکې نه خبره نه وه توی شوي چې دی سره به په بدر میدان کې جنگ کوو. مخکې نه خبره نه شوي. مخکې نه دا خبره وشوه مسلمانانو خپلو کې وی راځئ چې دا کومه قافله لاړه ده او د دې قافلې د لوټلو دپاره دی سره مقابلې له وځو او دا قافله به ترې ناخلو، سامانونه به ترې ناخلو، مسلمانانو ته به ډېره فایده ورسېږي په دې باندې. چې هغوی ته پته ولګېده هغوی مکې مکرمې کې اواز وکړو وی هلکه ګوره ستاسو قافله مسلمانان ورباندې حمله کوي او تاسو راپاسئ د خپلې قافلې والا امداد وکئ. ابو جهل لعین پاسېدو او نور ځان سره مرداران بعضې کافران پاسول او د مسلمانانو دپاره مقابلې ته راووتل او دا وی راځئ مسلمانانو سره جنگ کوو او میدان بدر دا د مکې مکرمې نه تقریبا په 80 میله کې مدینې شریفې نه د مدینې شریفې نه تقریبا په 80 میله کې دا بدر مقام پروت ته. وی راځئ چې دې ته ووځو او هلته کې کوهي دي، کویان دي، هغې باندې به کافرانو اول چې کوم د قبضه واچوله
جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې پته ولګېده پیغمبر علیه السلام مبارک میدان بدر ته لاړو او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ورسره لاړل په ځای د دې باندې چې قافلې له ووځي الله پاک جل جلاله ته داسې مقرره وه چې د قافلې په ځای باندې دی کافرانو سره میلاو کړل او جګړه وشوه مؤمنانو ته یو عظیمه فتحه الله پاک جل جلاله ورکړې وه ځکه کسان لږو 314 کسانو او مقابله کې 100 کسانو مقابله کې 1000 کسانو او دا غي سره اسباب ډیرو توري وی ورسره زغره وی ورسره او وخان ورسره او د خوراک سامان ورسره او بل طرف ته مسلمانان بے سر و سامان روان شویو قسم دا د چا په پخپو باندې سپلای نه وي د چا سرونه مبارک نو پټ شوی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک قیادت کولو او میدان بدر ته ورسېدل مخکې دا واقعه تېره شوې ده چې ورسېدل پیغمبر علیه السلام مبارک تشریف فرما شو نو د هغې ځای شګلن او د کافرانو ځای داسې و چې هغه د خاورو ځای و مټینه خاوره وه خدای پاک جل شانه باران نازل کو چې باران نازل شو د کافرانو ځای نه چیکړې جوړې شوې او خټې ته جوړې شوې او د مسلمانانو شګلنه ځای داسې شوه لکه سیمټ چې ولګوي مضبوط شول او کافران څه شو چې منډه ویواله درز را پرې بوتل خدای پاک جل شانه چې رونو څه غواړي هغه ګورې کېږي اکن فیکون ذات ته قسم دا حیرانه به پاتې شي په لږو کسانو الله پاک جل جلاله د مؤمنانو په دې مبارک جماعت باندې چې غزوه بدر کې شرکت کړو په هغې باندې الله پاک جل جلاله ډیرو کافرانو ته مسلمانانو ته فتح ورکه او کافران یې ټکو سترې کړل یو ځل جناب حضرت جبریل علیه السلام مبارک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تراغو او سوای وتا وی سیب وی تاسو کې د بدرینو حضراتو کم حیثیت تا وی موږ مسلمانانو کې هډر لوی حیثیت ته د بدر صحابه کرامو رضی الله عنهم یقینا چې د بدر هغه مبارک اشخاص دي امام بخاری رحمه الله حدیث مبارک نقل کړی ده چې الله پاک جل جلاله ته فرمایي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اے بدرینو مبارکانو تاسو چې څه خوښه وي عمل کوئ ما درته بخښنه کړې ده نو جناب حضرت جبریل علیه السلام مبارک چې تپوس وکړو او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د بدریانو مبارکانو دا مقام ذکر کو جناب حضرت جبریل علیه السلام مبارک ورته فرمایي وی سیب کمې فرشتې چې بدر ته راغلي وي د جنګ دپاره وی زمونږ د فرشتو په منځ کې هم د هغې یو لوی مقام ده د هغې فرشتو یو لوی مقام ده لکه څنګه چې د بدر د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په مسلمانانو کې لوی مقام ده وی دک رنګ زمونږ د فرشتو چې کمې بدر ته راغلي وي وی د هغې په فرشتو کې یو لوی مقام ده او نوم ده نو بدر ته راغی او پیغمبر علیه السلام مبارک سره خدای پاک جل شانه مؤمنان یو ځای کړل او د هغې مقابله کافرانو سره وکړه خو داسې مقابله وشوه چې خدای پاک جل شانه د کفر ملا ماته که په هغې کې او مسلمانانو ته یو شوکت او شان ورکو په دغه شپه چې مقابله وکړه رونو دا ډېرې سختې خبرې دي ښه دا ده چې بیانوم که نه او تاسو یې اورئ دا صرف زموږ بس د خولې دي ګورئ ښه که اوس عربو ته لاړئ که نه حیرانه به پاتې شئ داسې غرونه دي داسې وچ غرونه دي قسم د دغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پخپې ابلې خپې ګرځېدلې دي تا به خدای پاکه دا انوار وکړو څه شی و چې خپې مبارکې زخمي کېدلې سرونو مبارکو باندې ټوپیانې نه وې د لباس داسې کمزوري حالاتو او داسې د لوږې حالاتو او د اسلام دپاره کمې قربانیانې ورکړې دي
ځکه خو الله پاک جل جلاله د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بارک فرمائی رضی الله عنهم ورضوا عنه. زه د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه رضا یم او دی دې په دې باندې خوشحاله اوسي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کله چې د غزوه بدر کیده کنه پیغمبر علیه السلام مبارک په دغه شپې باندې انتهایی جړا کړې وه او دعاګانې کولې. سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه دا واقعہ ذکر کړی دا او دا ان حدیث مبارک ذکر کړی دا چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل اے الله جل شانه دا یو څو کسان دي ګورې کو دا د ځمکې نه لاړل ستا مبارک نوم به بیا څوک وانلي ګورې ستا مبارک نوم به بیا څوک وانلي. خدای پاک جل شانه ته ژړاګانې کولې او دعاګانې کولې. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک د خیمې نه بارو او پیغمبر علیه السلام مبارک لراغوې سه بس کا. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دعاګانې کولې. الله پاک جل جلاله وعده فرمایله چې اے زما حبیبه صلی الله علیه وسلم ګوره امداد بودی کومه. یقینا چې بدر کې پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله د غزوه بدر شروع شوه جبریل علیه السلام مبارک هم راغلی او بعض صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم لیدلی موخه هغوی به وی په اس باندې سور او د کافر نه به دا سروالو کافر به پرېوتو. فرشتې له خو څوک ګزار نشي ورکولی که نه او نه ګورې موږ فرشته لیدلی شو ښه او جنگ ته راغلی وي او جهاد یې کړی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په قیادت کې او کافرانو ته ماتی ورکړی وه او یا کسه یې ترې نه مردار کړي وو. په هغې کې غټ غټ مشران و ابو جهل امیه او داسې نور سرداران وو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کوی کې واچول قلیب بدر هلته کې یو کویه ده هغې کې واچول او ټولو سره خبرې کولې. جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک ورته فرمایي وی صاحب تاسو خو مړو سره خبرې کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي وی اے عمره وی تاسو نه دی ښه اورېده ما دا خبرې. دا اختلافي مسله ده اوس ښه چې آیا مړي خبرې اوري کو نه اوري مړي خبرې اوری کو نه اوری. نه زمونږ علما فرمایي جمهور رایه دا ده چې او مړي خبرې اوري. احادیث مبارکو کې ثابته ده او د بعض صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بشمول ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چې مړي خبرې نه اوري. لیکن جمهور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی فرمایي چې او مړي خبرې اوري. دې ته سماع موتایي دا مسله نو رونو که مړو خبرې نه اورېدلې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ولې دغې مړو سره خبرې کولې او ولې فرمایل چې دی د تاسو نه ښه اوري او بل دا چې مونږ کله قبرستان ته لاړ شو نو مونږ ته د شریعت مبارک دا حکم ده چې سلام اچوه السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر. نو که مړو خبرې نه اورېدلې نو بیا مو سلام پې څه اچولو سلام خو په هغه چا اچوي چې څوک جواب ورکولی شي. نو که چېرې د مړو خبرې نه اورېدلې نو بیا مو پې ولې سلام اچولو. نو مړي ګورې خبرې اوري او زمونږ جمهور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دې باندې دي. پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله بدر مقام ته ورسېدو نو هلته کې پیغمبر علیه السلام مبارک
یو ځای خاص کو چې دلته به مورچه وي. په هغې کې یو صحابي مبارک و حضرت خباب ابن منذر رضی الله تعالی عنہ دا چونکې د جنگي امورو ماهرو او په جنگي حالاتو باندې ښه پوهېدلو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي وی صیب وی دا تاسو چې کوم ځای جوړ کړی ده دا د الله پاک جل جلاله حکم ده که نه ستاسو مبارکه رایه ده؟ وی که د خدای پاک جل شانه مبارک حکم وي نو هغې کې خو بیا څوک قیل و قال نشي کولی. او سیب وی که ستاسو مبارکه رایه وي نو که ستاسو خوښه وي نو دا د جنگ ځای دغه ځای پکار ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل وی د خباب ابن منذر رضی الله عنه په رایه عمل وکوي. او هغه دی چې کوم ورته د مبارک صحابي وښودلو وی دغه دی کې یوه ټیله وه، داسې غونډۍ وه، وی دلته کې چې کوم د تاسو صاحب دا مورچه قائمه کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هلته کې مورچه قائمه کا او بیا جنگ شوی ده. پخوا به داسې جنګونه نه وو لکه موږ چې اوس جنګ کوو کلاشنکوف راواله او یو ځای کې کښېنه او ډزې کوه، نه هلته خو هغه وخت کې خو دا اسباب هم نه وو، تورې وې. مقابلې له به راوتل، څه به د مؤمنانو څه به د مؤمنانو د اړخ نه وو او څه به د کافرانو د اړخ نه. نو مقابلې ته به راووتل، وی څوک څوک دي؟ وی پلانې پلانې. وی دله مقابلې له څوک راوځي؟ وی پلانې پلانې. حضرت حمزه رضی الله عنه مبارک پکې راوته او حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت عبیده صاحب رضی الله عنه دا مبارکان راوتی مقابلې دپاره. او د دې مقابلې کې عتبه او شیبه او داو چې کله دا مبارکان مقابلې ته دا مؤمنان راووتو او تورې شروع شوې، دی کې حضرت عبیده صاحب رضی الله عنه مبارک زخمی شوی او هغې کې 3 وړه مردار کړي. نو داسې جنګونه به وښه بیا به وروسته اگر چې حالات جوړ شول بیا خو به ګزارو. خورونو سخت کار وګورئ ښه. اوس خو کلاشنکوف ته او د کلاشنکوف نه غټې اسلحې راغې، اوس خو دا کمپیوټر باندې حالات دي. ته په یو کمره کې ناست وه او کمپیوټر بټنه وایه او بم وځي. او هغه وخت کې خو تورې چلولو، توره چلول ډېر ګران کار ده، زغرې اچولو نو پچا باندې یو گزار کول دا ډیر سخت کارو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د مؤمنانو ته دعاګانې کولې او خدای پاک جل شانه د هغې دعاګانو په برکت باندې د مؤمنانو ته فتح نصیب کا. او یا کسان یې مردار کل او یا کسان یې نزه ونیول ښه. دا د خدای پاک جل شانه خوښه وه. هغه وخت کې ګورئ عباس صاحب لا نه مسلمان، دام په دې قیدیانو کې ګیر شوی و، په قیدیانو کې دام ګیر شوی و او بیا فدیې وروسته به راشي انشاءالله. چا وی فدیه به والو دا به پرېږدو او چا پیغمبر علیه السلام مبارک هم دا خوښه وه چې فدیه والو او د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک هم خوښه وه چې فدیه والو او د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک رایه دا وه چې نه صاحب دا څوک مو چې نیولي دي دی هم حلال کا. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته په خندا شو، وی داسې سخته فیصله. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ملګرو مشوره چې ورکوي سه فدیه به والو. خدای پاک جل شانه آیاتونه مبارک نازل کل او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بے جړیدلو او فرمایلی وی عمر عذاب ډیر لنډ راغلی وګورئ، عذاب وی ډیر لنډ راغلی و. وی کو عذاب رغلی وی نو وی عمر یو ته به ترې بچ کی دی. ځکه ستا فیصله څه وه چې دا کم مو قیدیان نیولي دي دی هم حلال کا او دی نام وینې تلې کا. قرآن شریف کې به وروسته راشي انشاءالله اخیرا همدې سپاره کې اخر کې وی څوک دې قیدیانو سره
جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک و تو فرمایل وی سیب د یم ختم کا پیغمبر علیہ السلام مبارک په خندا شو وی عمر ډیره تیزه فیصله دی دا بیا خدای پاک جل شانه د جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک د رائے مطابق آیاتونه مبارک راواستول او وی فرمایل چې پیغمبر مبارک علیه السلام د پاره خو دا مناسب چې ویني تلې کړي وي ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض د نبی مبارک ته پاره دا مناسب دی دا مناسب نه دی چې قیدیانو سره سو کی چې دا فدیه والی نه بلکې دا ویني تلی کی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک او فرمایل وی عمر عذاب ډیر لن رغلو انشاءاللہ نور واقعہ بے بیان کو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و